نجرم نگوناشتا دا بیا هم پوینو سردی دا څنګه پوښتن دی نو بیا نجرم نگوناشتا بیا دا څه حالت د سواد شو وړه زړه میرات شو نو بیا هر وخت پوینو سردی منګه ورا او کلامات څو ګوري علامات نو بیا وګوره همداسې څه حالات د بجوړ دي هر څوک په خاورو خړ دي نو بیا شول رنګې محلونه په خیمو کې پاتې کېږي دا څه عمر تېرېږي نو بیا ګوره څه شروع پوی جنس کې د مومن دي هر یو سړی دښمن دی نو بیا وی دا څه کور بچېرته چې خوشحال په ژوندان دي دا څنګه پوښتن دي نو بیا داسې دا اتکه مفریدي واخله خبره په خوا کې د خیبره نو بیا آخر یوسف وایا او رګزو کې څه حالات دي د نظم د عبرت دي نو بیا د سیاسونی بدی پکې د بچپنا چلیږي خو نور وایا سکیږي نو بیا ځوانان د شمالي وزیرستان میرا پسړ دي دا څنګه پوښتن دي نو بیا چورو په هر جمعات په هر یو کلی بمبری دا د زور امریکای دا نو بیا چې د مسلمان دی ور سره ظلم زیات کړي مسلم بی عزت کړي نو بیا پوی نشو مسلمان چې د شریعت نه خبر دی د زکات در پودر دی نو بیا پدې کې مسلمان سره په خپل کې بد کړي یو بل سره زیات کړي نو بیا د ظلم با په هر یو مسلمان باندې ټیکوي تر کومه امریکوي نو بیا تلاشل پختن یا پسما کا پغردی دا څنګه پختن دی نو بیا ور جوړ دلو یا خدایا کور په کور کلی په کلی قیامت ورځ رغلی نو بیا بسوال می درته داد چې نصیب میکړي ایمان د هر یو مسلمانانو بیا د سوال زمي بلشت د بغیر دستا لدرا ویری ګل محشرانو بیا دا څرنګه قانون شو چې کافر سړی آزاد مسلم سره جهاد نو بیا منم به ضرور په دواړو سترګو مرګ حق دی په ګور کفن کې شک دی نو بیا ایصفا ورګزیا چې تر کومه درته یاد د خوګوزرو پر یاد نو بیا دا نشته شاعران شکر د ډیر